د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست اړوند د ځوانانو چارو امریت له لوري د ښوونیز مرکز څخه د ویناولۍ او کمپیوټر زده کړو په برخه کې د زیات شمېر ځوانانو د فراغت او همداشان د شرعي او سیاسي دورې تر عنوان لاندې د تېرې شوي سیالۍ ممتازو ګډونوالو ته د ډلیو د توزیع په مناسبت فراغت مراسم ترسره شول. د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر وایي دغه پروګرام د ځوانانو د علمي او مسلکي ودې په هدف طرح شوی و چې ګډونوالو ته د عصري مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي. نوالي چې کوم پروګرام مو لرو دا د نیمې میاشتې پروګرام دی او کمپیوټر 3 میاشتې دی او اداره مدیریت 1 میاشت پروګرام دی او همداشان موږ هڅه کوشش کوو دا کوم پروګرامونه لا هم برابر کو او حسب کوشش مې دا دو چې ځوانان تشویق شي او لا وهڅېږي. بل لور ته فارغ شویو زده کوونکو د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت لخوا د وړیا تعلیمي پروګرامونو د برابرولو څخه مننه وکړه او دا یې د ځوانانو لپاره یو ارزښتناک ګام وباله. د خوست اطلاعات او کلتور ریاست څخه موږ زیاته مننه کوو. دوی واقعا دا لوی خدمت کړی دی او دا ډیره مفیده تمامیږي د خلکو لپاره ځکه په اوسني وخت کې څوک دا زړه نشي ښه کولی چې په تعلیم باندې پیسې مصرف کړي او دغې برخې ته کار وکړي. نو په د ژمني سیمستر کې د اطلاعات او کلتور ریاست په هڅو موږ داسې وړیا زده کړې ده طرحه چې د ویناولۍ د کمپیوټر برخې ویناولي او په نورو برخې زده کوونکي روزي. همدارنګه د ځوانانو چارو امریت له لوري د شرعي او سیاسي دورې تر عنوان لاندې د یوې سیالۍ پایلې هم اعلان شوې چې په ترڅ کې 10 تنه ممتاز ګډونوال وپېژندل شول او هغوی ته د هڅونې په موخه بېلابېلې جایزې او ډالۍ وویشل شوې.